د حریت راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. د دغې اونۍ پوهې څراغ خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن به د عربي ژبې په مشهور الدواء والدواء کتاب خبرې کوو چې پښتو ته تازه راژباړل شوی. الدواء والدواء کتاب امام ابو عبدالله محمد بن ابي بکر ایوب ابن القیم الجوزی لیکلی چې تازه پښتو ته څېړنوال محمد یاسین مجاهد په ساده او روانه ژبه د ناروغي او درملنه په نوم راژباړلی دی. دغه کتاب چې په کابل کې نوی مستقبل خپرندوی ټولنې چاپ کړی په 119 څپرکو کې په 650 مخونو کې راټول دی. په دغه کتاب کې د مبارکو آیاتونو او احادیثو په رڼا کې په دعا، د دعا په قبلېدو، د نفس مبارزه، قیامت، ګناهونو، اطاعت، عقل، زړه، حیا، شخصیت، حق او باطل، د نفس هلاکت، شیطان، عشق او ګڼ نور روحاني مضامین راټول او بحث شوي دي. موږ د دغه کتاب د ژباړونکي د موقعیت د لرېوالي له کبله ونسو کولی چې له نږدې مرکه ورسره ثبت کړو. دغه ژباړونکی څېړنوال محمد یاسین مجاهد مو د موبایل له لارې پوښتلی او ده راته د دغه کتاب په اړه خپل نظر راکړی دی. ورځو او د دغه نظر اورو، خو د ده تر نظر وړاندې به د دغه کتاب پر کینه پښتۍ څو لنډ پاراګرافه د دغه کتاب په اړه ولولو. ربستا مهرباني دریابونه می ملګری تا چې ډېر سمې. دغه زړه راښکونکی او اغېزناک اثر د ځان جوړونې، اخلاقو او تزکیې د ډګر له هغو کمسارو کتابونو څخه دی چې زیات محبوبیت او پراخ قبولیت یې په برخه شوی دی. د دغه شهرت او قبولیت راز یې په هنداري صفت کې نغښتی دی، یعنی انسان ته پکې د هندارې په څیر د خپل نفس پټ اړخونه، کمزوري او حقیقتونه په ډېر روښانه توګه انځوروي. همداراز لوستونکی پکې نه یوازې د خپلو باطني ناروغیو دقیق تشخیص احساسوي، بلکې د هغو اغېزناکه درملنه هم پکې مومي. د قرآني او حدیثي درملو خوږلښت یې په زړه کې راټوکوي او د ټولو ظاهري او باطني خباثتونو پر وړاندې یې کرکه راپاروي. په همدې توګه لوستونکی د لیکوال پر پوهې، بصیرت، اخلاص او د دردمنو زړونو او نفساني ناروغیو په درملنه کې پر مهارت اعتراف ته اړ باسي. زموږ باور دا دی چې د دغه په زړه پورې لارښود او کمسارې نسخې په پلي کولو سره د زړه دردونه ختمیږي، نفسونه رغیږي او ټولنه د سمسورتیا په لور خوځیږي. همدا واقعي باور دی چې د پیړیو په اوږدو کې په تجربو ثابت شوی دی، ځکه الله تعالی دا نسخه د ګڼو انسانانو د ښېرازۍ او هدایت سبب ګرځولې ده. اوس هم ورځو او د دغه کتاب د ژباړونکي خبرې اورو. ښاغلی روان صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسې درنو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. نو لکه څنګه چې موږ تاسې ته معلومه ده، ټولې په خپلو سترګو وینو چې ټولنې اوس مهال له ګڼو نورو ناخوالو ترڅنګ له فکري بېلاریو انحراف سره هم مخامخ دي. همداراز د انسان هغه اصلي او ښکاره دښمن چې ابلیس د هغو په مشرۍ ګڼ سازمانونه لګیا دي د انساني هغه ژوندانه ښکلا او زړه راښکونکي رنګونه له منځه وړي او ټولنه له داسې سرګردانۍ او تباهۍ سره مخ کوي چې هغه فطري ښکلا یې موږ د خپلو سترګو وینو چې له منځه تللي، متاسفانه سکون یې ختم او په تورتمونو کې راګرځي چې له بده مرغه نه په آخرت کې د خلاصون امید ویني او نه هم په دنیا کې. همداراز وینو چې خلک په مختلفو نفسي ناروغیو، د زړه په دردونو او کړاوونو اخته دي. نو دغه کتاب د همدې لپاره ژباړل شوی، دردمنو زړونو ته سکون ورکوونکي درمل او ناروغو نفسونو ته علاج او درملنه سي. همداراز ټپې او زخمي کوګلونه هغو لپاره پټۍ سي او دغه دردېدلي، کړېدلي او ربړېدلي خلک په یو داسې چکر بوځي چې له بیرته راتګ سره کوم درد، کړاو او رنځ پاتې نه سي. د کتاب محتوا خو لکه څنګه چې له نومه یې ښکارېږي، هغه باطني او روحاني ناروغۍ دي، د زړه دردونه، د نفس هغه لاعلاجه ناروغۍ. بشري نفس د وخت په اوږدو کې ورسره مخامخ او تر قیامته به ورسره مخامخ وي.
دې لپاره ابن قیم رحمه الله هغه علاج ذکر کړی او په ډېر ساده الفاظو په اغېزناک اسلوب باندې ښایسته درملنه دې ذکر کړې. په ټوله کې که ووایو د ګناهونو هغه آثار بدې پایلې د ګناهونو چې د مخنیوي هغه لارې چارې په ګوته کړي دي په دې لیکنه کې. د لیکنې کیسه له دې راپیل شوې چې یو دردمن او په زړه خوږمن انسان بېتابه شوی او له خولې یوه داسې پوښتنه راوتلې علماو ته یې مطرح کړې ده چې دی وایي زه په یوه داسې کړه وخته یم چې څومره ځان پکې ښوروم همدومره پکې تباه کېږم. طبعا موخه یې عشق ده. نو دی بیا وایي چې ما ته په دې اړه فتوا راکړئ او هغه درملنه کوي تاسو ته معلومه وي هغه ما ته وښایاست زه ځان پرې درمل کړم. البته په دې پوښتنه کې به اخلاص و. له اخلاصه ډکې پوښتنې ته ابن قیم رحمه الله د خپل هغه شرعي علم قرآن کریم او سنتو څخه د سلفو د فهم او خپلو او نورو معتبرو مجربو علماو له تجربو په استفادې داسې تفصیلي ځواب ورکړی چې تقریبا 7 پیړۍ په دې کتاب اوښتي. دا د علماو پوهانو د ځوانانو مشرانو د ښځو نارینهو په منځ کې اوړي وراوړي تر دې دمه پورې خلک زړونه پرې رغوي هغه سکون پرې حاصلوي خپل کړاوونه پرې ختموي. او په دې کې البته موږ ویلی چې یو لوی درس دا پروت ده چې هغه کله چې له یو دردمن او خوږمن زړه راوتلې او مخلص قلم وچلیږي نو بیا پایله یې همدغسې وي. ابن قیم الجوزیه رحمه الله خو معرفت ته اړتیا هم نه لري ځکه څوک چې د مطالعې مینوال وي له لیک لوست سره یې سر و کار وي تقریبا ټول یې پېژني. خو بیا هم دغه نوم ابو عبدالله شمس الدین محمد ابن ابي بکر ابن ایوب الزرعي دمشقي دی. هغه د 8 هجري پیړۍ یو ستر او نامتو عالم او د ابن تیمیه رحمه الله له هغه سترو شاګردانو چې نوموړی یو تکړه فقیه او محدث او عالم و چې تل یې کوښښ دا وي په خپلو لیکنو کې له قرآن کریم او سنتو سره نږدې واوسي او هغه له دې آثارو له دې ادعا او دوا پرته ګڼ نور آثار هم لري په لسګونو بلکې له 100 زیات چې هغه مشهور مدارج السالکین زاد المعاد فی هدي خیر العباد او مفتاح دار السعاده او داسې ځینې نور دي. قدرمن روان صاحب دغه کتاب د کومې ځانګړې طبقې او یا خاص مسلک لپاره نه دی لیکل شوی د ټولو انسانانو ټولو مسلمانانو لپاره د استفادې وړ ده. هر څوک کولی شي مشران او کشران د مدرسې او مکتب شاګردان همداسې محصلین علما او عوام ټول استفاده ځینې کولی شي د یوې خاص طبقې لپاره نه دی لیکل شوی. لکه مخکې چې موږ وویل پښتني ټولنه هم یو له هغو ټولنو چې ده چې له مختلفو ناخوالو مشکلاتو سره مخامخ ده او دوی هم لکه نور انسانان همدغسې ضرورتونه لري همدغسې تکلیفونه سره مخامخ دي. له همدې مخې ویلی چې دا هم دوی هم د همدې کتاب مطالعه او لوست ته اړتیا لري او تر نورو ډېره اړتیا ځکه لري چې په نورو ژبو کې علمي مواد ډېر پیدا کېږي. د علماو لیکنې پکې یا خپله لیکنې کړې وي یا ژباړې موجود وي. متاسفانه دا زموږ ټولنه په دې برخه کې لویه تشه لري نو ځکه ډېره اړتیا ده. او بل دا کتاب چې و تقریبا ما مخکې وویل چې 7 پیړۍ شاوخوا کېږي چې نور نړۍ کې د استفادې وړ د خلک علما او عوام استفاده ځینې کوي. خو پښتني ټولنه له دې چې بې برخې وه نو اوس ورته راوژباړل سو او انشاءالله په دې برخه کې به ډېر ګټور تمام شي. ژباړه طبعا یو ستونزمن کار ده او خپله سختي لري په مبدا ژبه او په مقصد ژبه په دواړو باندې پوهاوی غواړي بلدتیا غواړي. نو یو خو هغه عمومي سختي ده چې په دې کتاب کې چې مفاهیمو ته دلته ښه بدیلونه پیدا شي او بل د سلفو لیکنې چې وي هغو بیا خصوصا له قرآن کریم او احادیثو چې ډېره زیاته استفاده پکې شوي نو بناءً سړی باید ډېر محتاط اوسي ډېر په احتیاط باندې قدم پکې واخلي هغه مفاهیم په امانت سره انتقال کړي. متاسفانه په دې برخه کې موږ ګورو ځینې خلک د بل چا کتابونه راژباړي او کوم ځای چې خوښ شي هغه پکې ژباړي او چې خوښ یې نه شي هغه پرېږدي یا د سختي له امله یا د یو بل څه له امله او یا د دې تر څنګ
خپله لنډیزونه پکې کوي، اختصارات کوي او یا حتی ځینې ملدل داسې مفاهیم غلط راژباړي، ځکه یا په اصلي ژبه باندې نه پوهېږي او یا په هغه موخنه ژبه چې کومه ده. نو دا ستونزې طبعا لري، خو د الله په توفیق او په فضل سره تر دې ووتو، تر خپله وسم کوشش کړی چې هغه اشتباه یې کمي او دقیق وژباړل شي. ما مخکې یادونه وکړه چې ټولې ټولنې دغسې موادو ته اړتیا لري، بیا پښتني ټولنه ځکه ډېره اړتیا ورته لري چې د دوه موادو ډېر کمی پکې محسوسېږي. نو لکه څنګه چې ټولنه کې ضرورت ورته موجود ده، د ټولنې وګړي خامخا د ضرورت د پوره په حافظې ګرځي او دا که هغه د موږ د ارزښتونو مطابق داسې څه ورته وړاندې نه شي چې په هغو کې دوی د دنیا او د آخرت ګټه طبعا له یوې بلې سرچینې چې خپل ضرورت رفع کوي شي. د کلونو په اوږدو کې متاسفانه په دې برخه کې ځینو خلکو له بېلابېلو منابعو چې د خلکو دا ضرورت رفع کاوه چې پایله یې دا وه چې هغه په نورو مختلفو نورو تکلیفونو او ناروغیو او بدبختیو باندې اخته کول، ځکه هغه ځینې تجربې چې وې هغه یو خو انساني تجربې وې، بس نسخه نه وه د هغه الهي لارښوونې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو په رڼا کې داسې سلف و د فهم مطابق څه نسخې خلکو ته وړاندې شي چې خلکو هغه آخرت هم په نظر کې نیول شوی او دنیوي هغه نیکمرغي او نیکبختي هم په نظر کې نیول شوي، بلکې د داسې ماده پرستو او ماده پالو انسانانو لخوا هغه وضع شوي ځینې یا لیکل شوي نسخې به ورته راوړاندې کېدی چې هغه طبعا اول خو د موږ له ارزښتونو سره په ټکر کې له ارزښتونو اخوا بل مشکل پکې دا و چې هغوی د نورو ټولنو لپاره لیکل شوي او د موږ په ټولنه کې چندان عملي کېدای نه سوی، که عملي کېدای سوی نو نور ناخوالې زېږولې. او دا کتاب چې دا بیا الحمدلله له دې پلوه هېڅ ستونزه نه لري، بلکې ډېر اغېزناک د موږ د ارزښتونو مطابق د دیني لارښوونو په رڼا کې د موږ هغه آخرت په نظر کې نیول شوی، دنیوي او اخروي سعادت مو په پام کې نیول شوی، همدغسې لیکنه شوې. نو دا ډېر د خوشحالۍ او نیکبختۍ ځای دی. طبعا له دې پرته ډېر ګڼ آثار داسې دي چې موږ په ټولنه کې اړتیا هم محسوسوو او موجود نه دي متاسفانه، او خلک له هغې اړتیا د پوره کولو لپاره نورو منابعو ته مراجعه کوي، ځکه د علماو لخوا په دې برخه کې کار نه دی شوی. او دا یو دوه کتابونه نه دي، بلکې په لسګونو داسې آثار دي، بلکې په سلګونو داسې آثار دي چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري. نو الله دې د دې برخې هغه لیکوالانو، ژباړنانو او نورو علماو ته توفیق ورکړي چې د خلکو دغه اړتیا ورپوره کړي له اسلامي سرچینو چې د اسلام او د شریعت د لارښوونو په رڼا کې. د هغو له جملې زه ما چې ډېر خوښ شوی یو کتاب مخکې ما ژباړلی ده او چاپ شوی هم ده الحمدلله، هغه مهربان پیغمبر ده. ډېر ښایسته اسلوب یې ده، ډېر ښکلی اسلوب، ډېر ژباړی هم انشاءالله تر خپله وسه کوشش شوی ده چې ښه ژباړی وسي، او لیکوال هم ډېر تکړه سړی ده، فکري برخه کې هم ډېر کار یې کړی، او د مهربان پیغمبر د سیرت په یوه مشخصه موضوع چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندانه کې مهرباني ده، د همدې باندې لیکلي، بیا په مختلفو طبقو باندې د هغو مهرباني ذکر کړي. نو هغه له موږ سره په تعاملاتو کې مرسته کوي، له موږ سره له یو بل سره په چلند کې ډېر مرستندوی تمامېږي انشاءالله. ډېر ګټور کتاب دی چې فی الحال بازار کې پیدا کېږي. دا کتاب خو ټول ډېر په زړه پورې ده، له سره تر پایه ټول په زړه پورې لیکل شوی، موضوع هم ډېره ښایسته موضوع ده. خو عجیبه دا ده چې د یوې پوښتنې په جواب کې تقریبا 111 څپرکې جواب ابن قیم رحمه الله لیکلی، په دې کې شاوخوا 90 څپرکې دی په مقدماتي خبرو غږېدلی ده، او په هغو کې ډېر په زړه پورې بحثونه کړي، ټول بحثونه ډېر په زړه پورې دي، د درملنې ځینې لارې چارې ښیي، له هغو وروسته په ګناهو خبرې کوي، د هغو منفي آثار په طاعتونو او نیکیو باندې خبرې کوي، د هغو مثبت آثار په ژوندانه باندې، او بیا همداسې
وروسته د هغه سوال جواب ته راځي یا د اصلي پوښتنې جواب ته راځي نو ډېر ښایسته جواب یې لیکلی. دغه جواب یې ډېر زیات په زړه پورې دی. هلته چې څوک مراجعه وکړي انشاءالله ډېر په زړه پورې به یې ومومي. د کتاب په اړه یو بل مثبت ټکی دا ده چې یوه کیسه یې هم خیالي نه ده پکې راوړې، بل ټولې خبرې چې کړي دي هغه یې مستدللې خبرې کړي دي، مستندې خبرې کړي دي او د مجرب علماو تجربې ذکر کړي دي. او یوه هم که د عشق او د عاشقیو په اړه دی او که داسې ځینې نورې یوه یې هم داسې کیسه نه ده راوړې چې هغه د خیالي کیسې وي، بلکې ټولې واقعه سوي او په واقعیت بنا دي. د مطالعه کوونکو د لوست شایقینو ته پیغام دا ده چې لوست او مطالعه مو انشاءالله له ملتونو سره سیال کوي. لوست او مطالعه مو د ښېرازۍ سبب ګرځي. او مهمه دا ده ابتدایي لوستونکي چې داسې کتابونه انتخاب نه کړي له مطالعه یې زړه تور کړي، ډېر علمي کتابونه دې نه انتخابوي، کوشش دې وکړي که اسلامي برخه کې مطالعه کوي نو هغه وعظي او پندي کتابونه او داسې دي نورو مختلفو برخو کې که مطالعه کوي هغه ابتدایي کتابونه یا داسې کتابونه چې ډېر علمي نه وي هغه دې انتخاب کړي. بل کوښښ دې دا وکړي چې یوازې اساني ته هم ونه ګوري، یعنې هر کتاب ور وانه اخلي. د کتاب په انتخاب کې باید دقیق اوسي، داسې کتاب نه وي چې ذهنونه بیا له کږې لارې ته تشویق کړي او په یوه بیکاره لار باندې بوځي. نو کوشش وکړي چې په دې برخه کې له مسلکي او مجربو ملګرو سره مشورې وکړي، وخت نا وخت مشورې ځینې وغواړي، کتابونه چې خوښ کړي هغه ورته وړاندې کړي، هغوی به د هغو په اړه باندې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. کوشش وکړي په دې کتاب په انتخاب کې ډېر زیات دقت وکړي. البته د الداء و الدوا یا ناروغي او درملنې هغه شایقینو یا د لوست مینوالو ته یوه خبره کوم، هغه داسې کوشش وکړي چې همدغه نسخه یې پیدا کړي. عنوان یې ناروغي او درملنه ده، ځکه دا له اصلي ژبې راژباړل سوي، دقیقه کتل سوي او بشپړ متن یې را انتقال سوی ده انشاءالله. او همداراز په ژباړه او د مفاهیمو په انتقال کې له لیکوالو لوستونکو سره خیانت نه ده سوی، بلکې په پوره امانت کار پرې سوی. دې ترڅنګ غواړم د ژباړې او لیکوالۍ لارویانو ته، دې برخې کې فعالانو ته یو پیغام ورکړم. هغه دا ده چې دوی کوشش وکړي چې د ژباړې په برخه کې له لیکوال سره هم خیانت ونه کړي، له لوستونکو سره هم خیانت ونه کړي، په پوره امانتدارۍ ژباړې وکړي. که چېرته په مبدا او موخنه ژبه په دواړو بلدتیا ونه لري نه دې ورمخکې کېږي. که کوم سخت ځای سره مخامخ کېږي له ملګرو د مشورې وغواړي. الحمدلله ټولنه له علماو ډکه ده، نو مشورې دې وغواړي هغه سختي به ورته اسانه کړي، خو کوشش دې وکړي چې په امانتداري باندې په دې برخه کې کار وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. دا چې ډېر څه مې زده کړي کتابونه مې ملګري، رب ستا مهرباني دریابونه مې ملګري، دا چې ډېر څه مې زده کړي. د پوهې څراغ، د کتاب پیژندنې او د مطالعې دود پالنې ځانګړې خپرونه. که تاسې د خپلې اړتیا او خوښې وړ کتابونو په لټه یاست، که د غوره او شاهکار آثارو د منځپانګې له خبرېدو لیوالتیا لرئ، نو د پوهې څراغ خپرونه واورئ. دا خپرونه هره شنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت اورېدلی شئ. د پوهې څراغ.